رباعي نن په رباعي باندې خبره کوو چې رباعي څه شی دی او مونږ چې کومه دغه لیکو په پښتو کې ها مونږ چې رباعي نه سم مراد اخلو عام روټین کې او په پښتو کې چې رباعي د خلک په کم نظر ګوري یا رباعي اصل او اصلي صورت کم یو دی نو په دې به خبره کوو. رباعي د عربی ژبې لفظ دی. د کومې ژبې لفظ دی؟ د عربی او د ربه نه وتی دی. عربی ژبې لفظ دی او د ربه نه وتی دی. لکه څنګه تاسو ته معلومه ده چې ربه معنی ده څلوره یا څلوره، دا د لفظي یا لغوي معنی ده. رباعي د عربی ژبې ټکی دی، د ربه نه وتی دی، د ربه معنی څلوره. نو لازمي خبره ده چې په دې کې به څلور څه چې اوس به وایي مصري وي یا څه چې که نه. ښه، په ادبي اصطلاح کې د هغه شعري تخلیق دی. رباعي ادبي اصطلاح کې هغه شعري تخلیق دی چې دی په دا په څلور مصرو باندې مشتمل وي. څلور مصري پکې وي. دی کې د څلور مصرو کې الف ب جیم او دال ټیک شو. څلور مصري ده. په دې څلور مصرو کې به د خیال، د موضوع او د مضمون تسلسل برقرار وي. بالکل په دا څلور وانه مصري به چې کم د الف ب جیم دال دي نو دا به په یو خیال، په یو موضوع باندې او په یو فکر باندې او په یو دغه باندې چې کم دی پوه شوې دا به وي. دا موضوع په حواله د دې دغه کو دا کنه خبره کو وزن ته هم راځو چې به څنګه مونږ کو ټیک شو. او په نو په دې اخیری مصره چې کومه څلورمه ده دال ده دا به تکمیل وي. کم خیال چې ته بیانې، کم موضوع چې ته بیانې او کم فکر چې ته بیانې، نو کم موضوع چې ته بیانې دا څلورمه مصره به د هغې تکمیل کې دې سره مکملي. خبرې ته مو خیال دی. په دې کې به یو خیال، یو موضوع، یو مضمون بیانېږي څلورمه مصرو کې او بالکل تسلسل به برقرار وي او اخرینه مصره به د دې مضمون یا د دې موضوع یا د دې خیال تکمیل کوي. دا به مکمله. ټیک شو. خجی هیت چې کم دی، هیت شکل چې کم دی کنه، دا به په کافیه کې چې کم دی دا د الف پلس ب دا به هم کافیه وي. څه شی به وي؟ هم کافیه به وي. دا او بیا چې کم دی په دې کې به جیم آزاده مصره وي او دال به بیا الف او ب سره، الف او ب سره به شي وي هم کافیه به وي. هیت به داسې وي. ټیک شو. لکه تاسو ګورئ د ستر خوشحال بابا دا رباعي ما ځکه مخکې لیکلې ده ګوره او سویره د لهجو دغه به وي که نه، خو دا دواړه هم کافیه دي. جیم چې کومه درېیمه مصره ده واچوي دا ګوره آزاده ده. څلورمه مصره چې کوم ده روره، ګوره سیوره، دا بیا خپلو کې یو مصره پکې آزاده وي، هغه دا درېیمه مصره دا پکې دی هیت دی او چې دا به آزاده وي. او که چېرته کې دا په دغه کې راشي په کافیه کې نو هم عیب نه دی، خو لازمي نه چې ته خامخا کافیه کې راولې. که چېرته کې څلورمه مصرې په کافیه کې راشي نو بیا هم عیب نه دی. رباعي د خو دې سره چې کوم د عادي هیت دی، هیت سره بیا د بحر باندې خبره ده چې بحر وي نو بیا به وي او که بحر نه وي نو بیا به نه وي. په بحر مونږ خیر دی خبره برابره دغه کوي که نه. رباعي کې چې کوم دی نو دې موضوع چې دا اکثر په دې کې موضوع اخلاق، فلسفه، تصوف، اشکیا، یعنی موضوع سره خاص کېده نشته دی. بالکل جی د موضوع څخه خاص کېده نشته دی. خبرې ته مو خیال دی. او بل خبره په دې کې چې کومه ده نو هغه ده موږ سره دې نه مخکې چې زه دا مکملو چې زه د ولسي او دغه فرق واضح کوم لږ دا کوو. موږ سره چې دا وجود کې څنګه راغله، ایجاد څنګه وشو او په کومه طریقه باندې رباعي کله نه سټارټ شوه، څنګه دا شوه. یعقوب سفار چې کوم دی دا د ماشوم و او هغه غوزانو سره لوبې کولې. دا لوبې نه کې غوزانو باندې کانچې مانچې غوزان لوبې چې کوي که نه ماشومانه، نو هغه یو غوز هغه داسې رغړېدو که نه رغړېدو داسې یو کنده کې پرېوتو، داسې سوړه کې پرېوتو. ماشومان لوبې کوي او یو غوز داسې رغړېدو هغه سوړه کې پرېوتو. د سوړه کې پرېوتو نو د ماشوم د خولې نه د یعقوب سفار زوی و د خلنا به اختیار ووتل کنه چې غلطه همی رود
طالب گور غلطا همی رود طالب گور فارسی دا ټیک شو. دا وزن چې دغه واورېدو یعقوبه دله ډېر خوند ورکو، موزون کلام و، ډېره مزه ورکړه. د شاعران راوغوښته چې راشئ او دا کم بهر دی. نو هغې ویل چې دا حجز بهر دی. په دا کې خپل خپل نومونه د بهرونو که نه، دا بهر دی حجز. بیا هغې ویل چې دې بهر کې چې ته مخکې شاعري شوې ده، نو شاعران ویل چې نه، په دې بهر کې مخکې شاعري نه ده شوې. نو هغې دا بهر منتخب کو. دا مصره چې کومه وه غلطه همیرو طالب ګور، دې پسې دې درې مصرې نورې وتړلې، نو رباعي په وجود کې راغله، ایجاد شوه. دې خبرې ته مو خیال دی؟ دا زه بیا لږ دغه کومه ډېر اهم خبره ده چې د یعقوب سفار فارسي دغه وکنه د ده زوی غوزانو سره لوبې کولې او غوز لغړېدو په یو کنده کې پرېوتو. ماشوم خوشحالېږي خپل کیفیت یې د هغه د خولې نه بې اختیاره ووتل چې غلطه همیرود او طالب ګور. نو دا وزن و چونکې موزون کلام و، نو یعقوب ته ډېر خوند ورکو. هغه شاعران راوغوښته چې دا کم بهر دی، هغې ویل چې دا حجز دی، حزج دی. حزج بهر منتخب شو. بیا ویل چې په دې حزج بهر کې مخکې چې ته شاعري شوې، هغې ویل نه شوې. نو یې په درې مصرې نورې وتړلې، رباعي په وجود کې راغله. خبرې ته مو خیال دی؟ ښه، چې کله رباعي راغله نو بیا دې متعلق شعر العجم کې چې کوم د شبیل المن رحمت الله علیه هغه دې مطالعه دا کوي چې دا رباعي چې کوم دا نو دا په حزج بهر کې ده او نو زحاف دی پکې، او د دې څلور وزنونه په فارسی کې په دای کې جوړیږي، په اردو کې یا په عربی کې جوړیږي، به خپل جبه نظر اعظم کنه دې کې جوړیږي دا. او کا یو موزون کلام وي او په دې هیئت کې وي او دا په دې وزن کې وي، په حزج کې وي، نو دا به رباعي وي. او که دې وزن کې نه وي نو بیا به دا رباعي نه وي، کاتب وي. په دې خبره زما پوهېږئ؟ مطلب تو رسېدی که نه؟ شبیل المن رحمت الله علیه فرمایي چې دا بحر چې کم دی دا حزج بحر دی، په دې بحر کې 9 زحاف دي، 40 وزنونه پکې جوړیږي. څومره 40 ته په اردو کې به مختلف داسې شته پکې، او دا به په دې 40 وزنونه په یو وزن کې به خامخا دا لیکل کېږي. او کدا په دې 40 کې د حزج بحر نه بهر وي نو بیا به کته وي، خو رباعي به ورته نشو ویلی. او دا رنګې چې کوم دی پوه شو په دې حواله باندې عبدالحق صاحب هم یو دغه حواله شته، هغه وایي چې دې 4 مصرې وي د خیال او فکر او مضمون په حواله پوره یو بل سره تړلي وي. او دې کې چې کوم دی نو دغه خبره ده چې دا به بحر به څه وي، حزج به وي، او په دې کې چې کوم دی نو دې بحر نه که بهر وي نو دا بیا رباعي نه وي. دا محسوس شوه. خبرې ته مو خیال دی؟ دې کې به خامخا بیا د اسانتیا دپاره دې یو پیمانه منتخب کا، او دا پیمانه ما تاسو هم یاد شي چې یو ورځ زه حمزه بابا ته کټ پلنګه ناستم او رباعي خبره مې کوله، نو حمزه بابا ما ته ویل چې دا دې وزن دی، همغه دیم راغشتی. نو حمزه بابا نه ما دا اورېدلي ټول ناول مخکې نه تقریبا ډېر وخت مخکې که نه 3 نوي داسې خوا شاته 2 نوي خبره به وي چې لا حول ولا قوة الا بالله. دا د رباعي وزن دی، دا پیمانه ده، په دې به مونږ ناپ کوو. لا حول ولا قوة الا بالله. دا د عربۍ یو مقوله او جمله ده، د دې لپاره پیمانه مقرر کړه. خبرې ته ستاسو خیال دی؟ زه مثال ته راځم بیا. خو دې سره سره په فارسي کې، په عربۍ کې او په اردو کې عمده بحر دی بس. ټیک ده که نه؟ دې نه بل څیز نشته. په پښتو کې موږ سره بیا مسله پیدا کیږي، ځکه چې د هغې ډېر وجوهات دي. یو وجوه دا ده چې پښتو کې چې کم ادب تخلیق شوی ولسي خاص کرم، نو هغه په خپله ولس په دا کې راوستی دی، یو نیچرل یا یو قدرتي طور باندې چې کوم دی پوه شي دغه برابر شوي دی، سیسټم لګېدی کېږي. موږ سره یو ولسي رباعي ده چې دې څه مختص شکل داسې دی چې دا به په 11 بحرونو باندې یا په 12 بحرونو باندې دغه باندې چپو باندې به مشتمل وي، په 11 چپو باندې یا په 12 چپو باندې دې وزن مشتمل وي. د خبرې ته مو خیال دی؟ خو موږ سره چې کله شاعر ناست نو هغه په دې نیت نه دی لیکلی چې دا به رباعي وي. ولسي خبره کومه. رحمان بابا غزل لیکلي دي، رحمان بابا رباعي لیکلي نه ده، دا په دیوان کې رباعي نشته. خو سندرغاړي چې کله کینی وي د رحمان بابا رباعي ووایه، حالانکه غزل دی، البته غزل مسلسل دی خو رباعي نه ده. د خبرې ته مو خیال دی؟ او هغې بنیادي وجه دی چې دې ولسي رباعي چې زموږ سندرغاړي کله وایي نو د خلکو چې کله ساز او دغه شروع کېږي نو د خلکو توجه خپل طرف ته راګرځولو دپاره
هغې چې کوم د رباعي وي او په دې کې عموما د پند او نصایحو خبرې ډېرې کېږي او د رحمان بابا کلام د پند او نصایح نه ډک دی دې کې په دې بهر کې ډېره ده په دې بهر کې ډېره ده که نه نو دا یو دغه خو دا اولسي ده مونږ سره چې کومه عروضي یو اولسي ده او یو عروضي ده دا عروضي ده چې کوم بحث ما وکړو دا حضر جدا ده که نه یو عروضي ده او یو اولسي ده ټیک شو نو عروضي پښتو کې چې چا رباعیان لیکلي ډېرې کمې لیکلې شوي دي خوشحال بابا لیکلي دي حمید بابا لیکلي دي کاظم خان شیدا لیکلي دي او په نږدې ماضي قریب کې موږ سره چې کوم دی حمزه بابا لیکلي دي خبرې ته مو خیال دی خو ولسي رباعي بیا هم زه دا وایم چې د دې څه چې کله سندرغاړی لیکم او بل دا قاعده هم ولسي رباعي نه مني چې څلور مصري به وي هغې څلور مصري وایي دوه شعرونه وایي بیا پکې یو نغمه مغږی منځ کې که تاسو خیال کړی بیا ورپسې وروسته بیا دوه دغه اته مصري د هغې په دا کې نو هغه ډیفینیشن چې کوم د کوم تعریف چې موږ د دې کوو چې څلور مصري بې ربا ربا هغې باندې هم غلط دی نو چونکې په دې نیت باندې ولسي هم نه کښېني خو دا سندرغاړو یو دغه رواج جوړ کړی چې دوی داسې وایي او کوم چې ولسي شاعران دي نو هغې هم د سندرغاړي دپاره داسې قسمه څیزونه لیکي او دې د رباعي نوم وله ورکړی حالانکې اصلي رباعي چې کوم دغه عروضي ده ټیک شو دې موږ حمزه بابا تاسو ته ما ویل چې دې دپاره یو پیمانه جوړه کړې ده د عربۍ چې لا حول ولا قوة الا بالله د حمزه بابا یو رباعي زه تاسو ته وایم په دې حواله باندې اول چې توبه مې ځکه شاته کړه توبه خدایا لا حول ولا قوة الا بالله توبه مې ځکه شاته کړه توبه خدایا برېښنا د مخې ماته کړه توبه خدایا هر څوک زه توبه توبه نارې وهمه توبه وایي ما ماته کړه توبه خدایا د حمزه بابا رباعي ده که د ستر بابا رباعي ده ما په بورډ لیکلې ده چې راشه ښېګړه د ونې ګوره راشه ښېګړه د ونې دې کې ضعافتي څلوېښت وزونو خبره مخکې ما کړې ده که نه خپل ځان پنمر کا بل کا تر سویره په څنګ وله میوه در واچوي خصلت له ونې واخله ایروره دا د ستر بابا وه دلته کې ما سره چې کوم دی د کاظم خان شیدا ډېره مشهوره رباعي ده اکثر خلک یې په دې خیال او مضمون باندې ډېره پیش کوي که نه چې هغه وایي چې مضمون د شعر لکه پیکر وي مضمون د شعر لکه پیکر وي مضمون پیکر د لباس دی که نه او دغه بوت مجسمه ده رنګین الفاظ رخت او زیور وي الفاظ لباس دی لکه څنګه چې د بوت ته جامې ور واغوندې ورته ضرور دي دا دواړه څیزه پیکر که هر څو دلربا تر وي ټیک شوه دا د مولانا الطاف حسین حالي یو رباعي هم درته وایم که نه چې دنیا بھی عجیب بزم فانی دیکھی دنیا بھی عجیب بزم فانی دیکھی ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی اور جو آ کے نہ جائے وہ بڑھاپا دیکھا جو جا کے نہ آئے وہ جوانی دیکھی خبره ته مو خیال دی نو په دې حواله باندې ولسي دغه د رباعي تعریف مونږ بیا دا خلاصه پیش کومه زه او هغه دا چې رباعي لفظ د عربۍ ژبې ټکی دی د ربه نه وتی دی او معنی ده څلور یا څلوره ټیک شوه او په ادبي اصطلاح کې هغه شعري تخلیق چې هغه په څلورو مصرو مشتمل وي او یو خیال یو مضمون او یو فکر پکې بیان شوی وي په دې څلورو مصرو کې به اخرنۍ څلورمه مصره د دې خیال او د دې مضمون تکمیل کوي ټیک شوه او هیئت به څه وي هیئت به دا وي چې اوله او دویمه مصره به همکافیه وي مطلب وي دریمه مصره به آزاده وي څلورمه مصره به واپس بیا مطلع ته رجوع کوي په ردیف او کافیه کې صرف په کافیه کې ردیف څه فرض نه دی صرف په کافیه کې دا به دې څه شی وي هیئت وي او په دې کې وزن دغه شی دی پکې بحر کم دی بحر دی هزج ټیک شو او بیا په دې کې په شعر العجم کې فرمایي شبل المن رحمت الله علیه چې دې کې 9 ضعاف دی او 40 وزنونه جوړیږي او عبدالحق صاحب فرمایي هغه وایي چې دا به خامخا په دې بحر کې وي د 40 وزنونه به یو وزن کې وي که دې کې نه وي نو دا بیا کتب وي او رباعي به نه وي خبره ته مو خیال دی نو دا د رباعي یو موږ سره ولسي رباعي ده چې د هغې څه حیثیت یا څه شکل مخصوص دغه نشته که مونږ دا ووایو چې ولسي رباعي ده او مونږ دغه وزن دې دپاره مختص کړو وایخلو ومنو ورسره چې دا وزن د دې دی نو بیا هم د رباعي چې کوم څلورو دغه ډیفینیشن د تعریف دی آپ بیا نه اپلای کېږي ځکه چې هغې اکثر په څلورو مصرو نه زیات وي اته مصري وي څلور شعرونه وي
د هغې څلور شعرونه وي اکثره څلور نه هم ډېر وي خو د رحمان په غزل کې دې منتخب کې څو شعرونه هغه راواخلي پوه شوه باقي که هغې کې 15 وي او که هغې کې 14 وي که هغې کې 11 وي که هغې کې 9 وي یا که هغې کې ووي خو دې پکې به دا څلور منتخب کې هغه سندرغاړي وي او خلکو رجوع خپل طرف ته راوګرځي خو په ولسي حواله باندې پښتو کې دې سخت کمی دی شارټیج دی پښتو کې یقینا چې په اروزي لیکل ګران کار دی نو په پښتو کې موږ سره صرف استادانو شاعرانو په دې تبزمۍ کړې او ډېره ښکلې او د اعلی پایې د بین الاقوامي ادب د معیار رباعي هغې لیکلي که خوشحال بابا لیکلي حمزه بابا لیکلي حمید بابا لیکلي کاظم خان شیدا لیکلي دي خو په دې موجوده دور کې یا په دې شلمه پیړۍ کې چې موږ ګورو که نه موږ سره نو د حمزه بابا نه علاوه زه هم چې شاید چې چا رباعي لیکلي وي او په 21مه کې خو چې کم دی پوه شوې تقریبا چې په دې کې خو بالکل داسې څوک لیکوال په نظر نه راځي چې هغه دوه څیزونه موږ سره دغه کېږي ختمېږي دوه صنفونه یو چاربیته او یو رباعي د دې موږ سره چې کوم دی دا ورو محوه کېږي لګېدي خو په کار دی چې موږ دې له توجه ورکړو و د رباعي په حواله که ستاسو په ذهن کې څنګه هم قسمه سوال وي نو تاسو سوال کولی